د خوست ولایت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیریت له لوري د ټولنیز مسؤلیت او بشري مرستو د پروګرامونو پر دوام دا ځل د 1 میلیون افغانیو په ارزښت سلګونه اړمنو بېوزلو او سوالګرو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د یادې مرستې په لړ کې مستحقو کسانو ته د لومړنیو اړتیاو اړونده توکي لکه اوړه، وریجې، غوړي او نور خوراکي مواد په شفاف او منظم ډول وویشل شول څو د هغوی د ژوند د ستونزو په کمولو کې مرسته وشي. د خوست امنیه قومندانۍ د مخدره موادو ضد مدیریت په چوکاټ کې په 223 بېوزله سوالګرو کورنیو د 1 میلیون افغانیو په ارزښت د 12 قلمه خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. دغه بېوزله سوالګر چې د یوې شفافې پروسې په نتیجه کې ثبت شوي او مستحق ګڼل شوي وو، نن ورځ ورته د امنیه قومندانۍ، ولایت مقام او نورو ادارو استازو په حضور کې مرسته وویشل شوه. د مرسته ترلاسه کوونکي کسان خوښي څرګنده کړه او ویل چې دا ډول مرستې د هغوی لپاره حیاتي ارزښت لري. هغوی د نورو مرستندویو بنسټونو او شتمنو هیوادوالو څخه هم وغوښتل چې د افغانستان له بېوزله او اړمندو خلکو سره خپلې بشري مرستې دوامداره وساتي. ولا نو دا مرستې خو خدای دې ښه سره وکړي، ځکه دا زر وخت کې پروژه راغله، خلکو ډېره اړتیا وه ورته د مرستې ته که نه، نو اوس خو دا ډېر ښه وشول چې دا مرسته یې وکړله. خوښ یو چې داسې خلک شته دي لکه د موضوعان چې کسه چې دومره وي که نه د خستنې واسطې قرضې نشته، قرضې څوک نه کوي که نه، دا د حکومت خدای برکات دا امدا د خورانو غریبانو سره خپل مرسته کمک کوي. د یادونې وړ ده چې د خوست ولایت د نشه یي توکو پر ضد مبارزې مدیریت له دې وړاندې هم څو ځله ورته بشري مرستې د اړمنو کورنیو ترمنځ ویشلې دي او ژمنه یې کړې چې دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام ولري.